چې ژوند نه خوشحالي، ژوند کې راحت غواړئ، کورونه هم د راحت والا غواړئ، د جنګ جګړو نه پاک معاشره غواړئ، کورونه د جنګ جګړو د لانجو نه پاک غواړئ، والله قرآن په خپلو بچو باندې زده کوي، خپل هم قرآن زده کوي، په خپله زنانو باندې هم قرآن زده کوي. ته وګوره چې ستا په کور کې جنتي ماحول جوړېږي که نه جوړېږي؟ څومره خوند کوي چې ستا زوی لګیا دی قرآن تلاوت کوي او ته ترې تپوس وکړي بچیه دلته الله څه ویل غواړي؟ نو دا به هله کېږي چې پلار ته د قرآن ترجمه معلوموي. څومره خوند کوي چې ستا په کور کې زنانه قرآن ته ناست دي، د قرآن تلاوت کوي او ته تاسې بطور امتحان دا تپوس وکړي چې ای زما مورې، ای زما لورې، ای زما ښځې، د قرآن دا آیات دې وویل، په دې مې پوه کړه، په دې کې الله څه ویل غواړي. دا به څومره خوند کوي. خوند کوي که نه کوي؟ والله ډېر خوند کوي. جنګ جګړې که د کورونو نه ختمول غواړئ، والله د الله په دې کتاب ختمېږي او دا به هلئ چې زمونږ په کورونو کې د دې ترجمې د دې اهتمام شروع شي. زمونږ په دې ملک کې چې دا کومه ګډوډي روانه ده، دا سیاسي جنگ روان دی، مسلمانان یو بل سره لاندې وکړي په سیاسي امورو کې، په کور کې به یو خلک یو ورور وی، د یو پلار نه به پیدای، د یو مور نه به پیدای، یو به په پی ټي آی کې، بل به په نیشنل کې، بل به په مسلم لیگ کې، دواړه به په یو بل سره په دې کې نفرت او بغضونه او جنګ جګړې کوي. کوي که نه کوي؟ والله دا د الله د کتاب نه د لرېوالي وجه ده. یو حدیث درته ویم او ډېر ناشنا حدیث دی. موږ په دې ملک کې د الله د کتاب نظام پرېښی، دې ته هم ترجیح نه ده ورکړې. د الله په کتاب فیصلې نشته. دا جنګ جګړې زما او ستا په دې ملک کې ځکه راځي، موږ مسلمانان یو، غیر مسلم ملک ته حیران دي، یو بل سیاسي پارټیانې د یو بل مخالفت، په یو بل وارونه د یو بل وینو ته تږي ناست دي، حتی تر دې پورې چې د یو بل د وینو تږي دي او کوشش کوي د یو بل د مړ کېدو. دا ولې؟ صرف اور صرف د الله د کتاب د لرېوالي د وجې. حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باسهم بينهم. چې کله د دې مسلمانانو حکمرانان د دوی مشران د الله په کتاب فیصلې شروع نه کړي، د الله د کتاب قانون نافذ نه کړي، په ملک کې د الله د کتاب فیصلې شروع نه شي، الا جعل الله باسهم بینهم، الله به د دې د وجې یو بل سره په جنګ اخته کړي. نن موږ په جنګ باندې اخته یو که نه یو اخته؟ د څه د وجې؟ د الله د کتاب نه د لرېوالي د وجې. نو موږ خو د ملکونو خبره کوو چې په ملک کې د الله د کتاب نظام، ما او تا په کور کې د الله د کتاب نظام راوست، ما په خپل ژوند کې د الله د کتاب نظام راوست. دا نظام به کله راځي؟ د دې نه مخکې اولنی فکر، اولنی قدم دا دی چې ما او تا په قرآن باندې ځان پوه کړو. زمونږ مشران د قرآن د ترجمې نه دي خبر، په قرآن باندې نه پوهېږي. نو دقه شانتې دغه سوچ هم دوی سره نشته.